نوح علیه السلام ته الله جل جلاله 3 اولادونه ورکړل. د یو نوم سام، د بل نوم هام او د بل نوم یافس. د سام په کورنۍ کې الله جل جلاله پیغمبران پیدا کړل، د دې په اولاده کې پیغمبران ول. او د هام په کورنۍ کې الله جل جلاله پهلوانان پیدا کړل، او د یافس په کورنۍ کې الله جل جلاله ظالمان او جابران پیدا کړل. هام ته الله جل جلاله یو اولاد ورکه، نوم و کوش. کوش یو زبردست پهلوان سړی و. دې ته الله جل جلاله یو زوی ورکه، نوم و کنعان. کنعان د خپل علاقې یو مشر سړی و او ښکاري و. د کنعان ته الله جل جلاله یو زوی ورکه چې کله د زوی ته وکتل، د ښځې ته وایي چې دغې بچي قواره مې خوښه نه شوه، ستا د دغې بچي قواره مې خوښه نه شوه. ښځه ورته وایي څه وکړم؟ ورته یې ویلې یا داسې وکړه چې دا په سمندر کې خوشې کا، یا بل ترتیب سره داسې وکړه چې په دشته کې کېده، وږی به شي او د ولږې نه به مړ شي، یا به یې لیوان وخوري. خو ښځې دغه ماشوم په دشته کې کېښوده، یو ځای کې ورته پټه ودرېده. داسې بده قواره وه چې حیوانات ورته راځي، حیوانات ترېنه تښتي. داسې یو بده قواره وه. د دغې دشتې چې څومره حیوانات دي ټول ترېنه تښتي. دغې حالات کې مور یې راواخیسته، یو صندوق کې واچو، سیند کې خوشې کړه. سیند غاړې ته ویوړه. دغې ته به یو زمرۍ راتله، پړانګه هغه ورته راتله، شودې به ورته ورکولې. د کلي خلکو وکته چې دلته یو ماشوم ده او زمرۍ ورته راځي، شودې ورته ورکوي. دا ماشوم یې راجیګ کړه، ماشوم یې ځان سره کور ته ویوړه. زمرۍ ته په عربۍ کې نمیره وایي، پړانګې ته. بیا د هلک ماشوم باندې نوم کېښوده نمیروز. بیا دغه نوم په وخت د تېرېدو سره بدلېده، د دې سړي نوم شو نمرود. دا یو زبردست لوچک سړی و د خپلې علاقې. د خپلې علاقې خلکو نه وتښتېده یو ځنګل ته. ځان سره یې ملګري لوچکان واخیستل چې چېرته به قافله تېرېده دوی به چور کوله. دوی به د هغې قافلې نه مال اخیسته، چې چېرته به سړی تېرېده دوی به چور کوو او مال به یې ترېنه ټول اخیسته. د دغې علاقې مشر د نمرود پلار و، کنعان. دې ته چا خبر راوړه چې دلته یو سړی ده چې زمونږ قافله تېرېږي، او چې مونږ کله تېرېږو مونږ نه ټول مال اخلي او زمونږ د قافلې نه ټول مال اخلي. کنعان ورته خبر ورولېږه چې جنګ ته آماده شه. لښکر یې ورولېږه کنعان. نمرود هم د خپل لښکر سره راووته چې مقابله به کوو، دې سړي سره به جنګ کوو. خو نمرود جګ شي، د کنعان دغه لښکر مات کړي. دا نمرود د کنعان ته پوهې نه ده چې دا مې پلار ده. د کنعان ته خبر ورولېږي چې پردي بچي را باندې مه وژنه، خپله میدان ته راشه. نمرود هم یو پهلوان سړی چې کله پلار مقابلې ته راوځي ایسته خپل پلار مړ کړي. پلار چې مړ کړي د پلار په باچایي باندې کښېني. همداسې په ترتیب سره زورور کېږي ورو ورو، ټوله دنیا ونیسي. په ترتیب سره یو هېواد بل هېواد ټوله دنیا، خیر د ټولې دنیا بادشاه شي. زړه کې کبر غورځېږي. خلکو ته اعلان وکړي چې زه خدای یم، ما ته عبادت کوئ. هر څوک چې راځي د نمرود سره ملاویږي، اول به نمرود ته سجده کوي، بیا چې هر خبره نمرود ته کوي نمرود به اوري.